बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا موږ 15مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ لږ څه ډېر کار کوو د میتھډز په باره کې. زه نن لږ مغلق پروګرام باندې کار کوم ریګارډینګ ټو میتھډز ترڅو تاسو ته مکمل کلیر شي. زیاتره سټوډنټس چې صرف دغه نه پوهېږي چې یاره پاسینګ آرګومنټس او ریټرنینګ کلاس کله پروګرام مغلق کې بیا ور باندې کار نشي کولای. پس به مخاطب به من امروز سر یک پروگرام مغلق ما ارتباط با user defined functions کار میکنیم. درست است؟ نو راځم سمپل زیو جی پی ای کیلکولیټر جوړوم. صحیح ده؟ جی پی ای یا مارکس کیلکولیټر ته جوړته وایي. فار ایگزامپل کیریکټر زه ورته وایم چې مارکس کیلکولیټر. صحیح ده؟ نو دا فنکشن نیم شو. فنکشن نیم شو ما سره مارک کیلکولیټر int t1 یعنی test 1 int به ناخلم. صحیح ده؟ زه به ډبل واخلم. دا ډبل ځکه اخلم چې په دې باندې زه ډیویژن اپریشن اپلای کوم او بل خبره دا چې باید د ډیټا ټایپس چینج کوم ترڅو تاسو ټول سره آشنا شئ. که چېرته زه په یو ډیټا ټایپ باندې کار کوم بیا مغه یو ډیټا ټایپ باندې تاسو پوهیږئ که لږ ډیټا ټایپ د چینج شو بیا پروګرام تاسو کنفیوز کوي. زیاتر شاگرداست که فقط آینتی رو میشناسه و دبل میشناسه خلاص دیگه و نمیفهمه. یک دفعه برش بجای کاراکتر دبل انداخت یا بجای دبل برش فلات انداخت یا بجای فلات برش string انداخت باز وا کنفیوز میشن. دیگه به خاطر ما کوشش میکنم که کل دیتا تایپس اینجا کار کنیم. سو مارکس کیلکولیټر زموږ فنکشن نوم ده. دا معنا درې ویلیوز اخلي ټیسټ 1 ټیسټ 2 او ټیسټ 3 یعنی په درې ټیسټونو کې تاسو د مارکس غستې وي او اخر کې به کیلکولیشن کې او ګریډ برابر باسي چې رقم ګریډ ده ګریډ A ده B ده که C ده هغه به موږ ته مین فنکشن ته سند کی. سمه ده؟ نو زه راځم ورته وایم چې ما ته څه وکړه دلته کې که زه دلته کې واخلم چې ډبل ټیسټ 1 صحیح ده که نه ډبل ټیسټ 1 صحیح ده که نه نو دا ما سره لوکل ویریبل ده. نو ګوره دا لوکل ویریبل باندې زه کار کوم نو دا هم تاسو ته ښه نه ده. نو باید چې زه مختلفې طریقې یعنی اوس راشم په انسټنس ویریبل باندې دا کار وکړم. دا ختموم انسټنس ویریبل چې دلته په کلاس کې پروت دی نو زه به دلته کې ډبل واخلم ټیسټ 1 صحیح دی نو ډبل ټیسټ 2 او ډبل ټیسټ 3 صحیح دی. نو دا درې ټیسټ شو ما سره او هغې نه پس به زه واخلم ایوریج ډبل optimal marks صحیح دی که optimal marks کا مطلب دی څونه مارکس اخیستي دي صحیح دی او بیا ورپسې ډبل ایوریج راکړم صحیح دی. نو دا مثلا انسټنس ویریبل دی چې د میتھد نه بهر پراته دي بیرون از میتھد است. اینا ما سمپل میایم اینجا برش میگم که تست 1 ما مساوی شد به t1 هر آن ولیو که به این پاس شد صحیح است او را تست 1 پرتو اما قسم تست 2 ما مساوی شد به t2 و تست 3 ما مساوی شد به t3 صحیح است. پس این پیش ما آمد کلیر. اوس اوریج چې دا اوریج څه شي اوریج ما چی است اوکی پیش از اینکه ما اوریج پیدا کنیم باید optimal مارکس ما باید مساوی شود با تست 1 جمع تست 2 جمع تست 3 یعنی چقدر مارکس گرفته. درست است این نفر این ارسیش باید جمع شود. بعد از این پیش ما یک چیز دیگه است یک وریبل دیگه به کار است که به نام دبل دی دبل ما میگیم توتال مارکس یا توتال مارکس ما مساوی به 300 است یعنی پیش ما 300 مارکس است و 300 چقدر گرفته هر چقدر که برزی پاس شد څومره چې ورته پاس شد هغه به دی اپټیمل کې وغورځي او ټوټل مارک سره 300 دی ځکه 1 2 3 نو 100 300 او څومره د اخیسته هغې ته اپټیمل مارک وایي. اوس راځو چې ایوریج باندې average is equal to average is equal to what چې the optimal mark واخله optimal marks راخله divide که په څه شي باندې په total marks باندې صحیح دی بیا یې ضرب که د چی سره د 100 سره نو دا تا واخیسته چې د پیدا که average د پیدا که چې د اوسط څونه شوی دی کلیر ده. اوس دې نه پس به ته څه وکړې total marks سپیل باندې غلط نه وي total marks کې غلط دی صحیح ده. او هغې نه پس ما ته څه وکړه کلیر شو نو ما ته ایوریج راووته ایوریج را پیدا شو ټوټل مارکس پیدا شو او دې څومره مارکس دې هم را پیدا
اوس دویم ګریډ را پیدا کړ ګریډ نو اوس ماته چې په کار کې کې ماته ګریډ هم په کار دی نو زه به راشم ورته وایم چې کریکټر ګریډ صحیح دی کریکټر ګریډ اوس به ورته وایم چې اف که چېرته څه شی ایوریج is greater than equal to 90 نو صحیح دی که نه 90 نو هغې سره هغې ته یو ګریډ ورکړه else if دا ګورې ما خبر ده average is greater or equal to 80 نو بقي ته بل ګریډ ورکړه او راشه else if average is greater than or equal to 70 هغې ته بل ګریډ ورکړه کلیر ده نو else که چېرته 70 نه کم و بیا هغې ته څه شی ووایه هغې ته ووایه چې یاره دا ګریډ چې کوم ده equal to څه شی شه ډاټ صحیح دی ډاټ یعنی ګریډ نشته دی زه به دا کاپي کړم کنټرول سی دلته پیسټ که چېرته 90 و 90 نه بره وصله پورې هغې ته ګریډ A بیسټ که چېرته 80 و 80 نه بره نو هغې ته B پیسټ زه به دلته راشم ورته وایم C نو دا ما سره چې شو دا ما سره تیار شو کلیر ده او اخر کې ماته څه وکړه دا ګریډ چې څه راوته هغه ماته ریټرن کړه ګریډ فینش نو دا زموږ میتھډ کمپلیټ شو دې ته 3 نمبرز راځي 3 ټیسټونو سکور راځي دا مکمل کیلکولیټ کوي ته ګریډ راوباسي پاس کوي خلاص دا وخت مکمل ما سره کمپلیټ شو اوس زه راځم دا کال کوم سمپل خبره ده نو دا ما سره چې دی انسټنس ویریبل دی دا دوه چې دي که نه مثلا دا ټوټل مارکس او کریکټر دا ما سره لوکل ویریبل دي دا سره دا هغه پیژني همدغه میتھډ پیژني بل میتھډ نه پیژني او دا چې دا ټول میتھډز پیژني کلیر ده نو زه راځم لاندې دیزي کې څه ورته وایم چې ما ته څه وکړه دا میتھډ کال کړه نو دغه میتھډ کالینګ لپاره به زه څه کار کوم زه به راځم د دې آبجیکټ به جوړوم نو ټیسټ 2 سمپل زه راځم دلته څه ورته وایم ټیسټ 2 object is equal to new test 2 دا وشو کلیر ختم شو ما سره وشو اوس زه راځم ورته وایم څه وکړم د سکینر په تھرو باندې یوزر ته به وایم که نه چې enter your marks for test A test B and test C صحیح دی که نه یا test 1 test 2 یا test 3 صحیح دی نو زه به راځم ورته څه ورته وایم چې سکینر راواخلم scanner is equal to scanner is equal to new scanner system dot n clear دا ما واخسته هغې نه پس اوس دلته ماته څه پکار دی 3 مارکس پکار دی 3 ویریبل نو int t1 test 1 صحیح دی که نه is equal to څه شی scanner dot next int دا وشو او finish int t2 is equal to scanner dot next int دا وشو او څه شی int test 3 is equal to scanner dot next int دا هم وشو finish نو درې هغه ما واخیسته تېنه سکور واخیسته دې نه بره زه یو system dot out dot println یوزر ته ووایم چې enter your 3 test marks صحیح ده که نه 3 ټیسټونو مارکس دې راکړه کلیر ده چې کله دا مارکس یې واخیسته پاس دې کې چاته object په تھرو باندې پاس دې کې د کیلکولیټر ته کلیر ده نو اوس راشه سمپل خبره ده ورته ووایم چې ماته څه وکړه چې ماته object dot څه شی marks calculator نو ګوره test 1 test 2 and test 3 دغه مارکس چې دلته راغله هغه پاس شو د درې واړه کلیر ده درې واړه پاس شو نو دا به اوس ماته څه راکوي هلته به لاړ شي په دې ټیسټ مارکس باندې به اپریشن وکړي او ماته به یو ګریډ راکوي یا به هغه A یا به B یا به C نو هغه ګریډ ماته څه وکړه هغه ګریډ ماته پرنټ کړه صحیح ده نو system dot out println نو println کې ماته ګریډ واخله اوس دا ګریډ چې دی که نه دا ګریډ خو ته کم از کم مساوي کړه د دیز ته مثلا دا چې کله اپریشن وکړي په دې درې دانو نمبرو باندې درې ټیسټ نمبرونو باندې نو هغه ته چیک کوي دلته د کریکټر ته چیک کوي دا کریکټر مطلب دلته پروت دی نو دغه ته مساوي کړه چې شته CHER ګریډ صحیح دی که نه یا G یا وټ ایور فار ایگزامپل ما G واخیسته از ایکوال ټو او بیا دلته څه واخله ما ته G واخله یوازې صحیح دی نو زه دا رن کوم ګورو چې دا ما ته څه هغه راکوي انسر دا مطلب چې enter your 3 tests mark tests the test نه دی
فار ایگزامپل 98 او 100 مارکس مو واخیسته انټر مې کړ ما ته ګوره دا وایي چې ګریډ د A دی کلیر دی مارکس مې زیات دي نو ګریډ A دی که زه واخلم کم مارکس فار ایگزامپل 70 60 او 90 زه انټر کوم نو ما ته ګریډ C راکړه کلیر ده نو اوس زه راځم څه ورته کوم دا د داسې استعمالولی شي چې یاره زه دا رقمي دا نه استعمالوم داسې چلو که چې دغه مکمل راواخله مکمل هم راخیستلی شي کنټرول X او دلته ماته پیسټ کړه زه بیخي هغه نه استعمالوم څه شی دا نه استعمالوم کلیر دی دا داسې هم کولی شي نو اوس یې رن کړه نو هماغه خبره ده 70 60 and 50 نو ګریډ دی 0 دی یعنې نشته ګریډ دی ډاډ یې درک زه درې ورته 100 او 100 نو A دی ګریډ دی نو زه راځم اوس وغواړم چې وګورم چې یاره ما څونه مارکس اخیستی دي نو هغه ایوریج کې تاته پروت دی نو راشه دلته سمپل خبره ده دغه ویریبل چې ده د آبجکټ په تھرو باندې اکسس کا یا دلته به زه ورته وایم چې your grade is equal to your grade is space دا واخله صحیح شو او دلته ماته پلس واخله مطلب your grade is دا شی ورته راکړي او هغې نه مخکې بل ماته څه وکړه ایوریج راکړه یعنې دې نه لاندې ماته ایوریج هم راکړه نو د ایوریج اکسس کولو لپاره سمپل خبره ده زه دوباره بیا څه کوم آبجکټ استعمالوم نو زه به راشم ورته وایم چې آبجکټ ډاټ څه وکړه ماته ایوریج راته راکړه صحیح ده نو ایوریج راکړه خو چېرته راکړه سیسټم آوټ کې راکړه سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن صحیح ده پرنټلن او دې کې ماته څه وکړه دا آبجکټ چې دی دا راته پرنټ کړه کنټرول X او دلته واچولی دی X په ځای صحیح دی او هغې نه مخکې که ته غواړې یو میسج فار ایگزامپل ایوریج is دا is equal to this ختمه کړه اوس ګوره زه دا رن کوم رن پلیز انټر یور 3 ټیسټس دا اول به ټیسټ کومه یار ټیسټس به کومه صحیح دی رن مارکس فار ایگزامپل ما واخیسته 90 80 او 70 تاسو ګوره your grade is B average is دومره بیا دوباره رن کوم فار ایگزامپل زه ورته وایم 70 50 او 49 کلیک your grade is ډاټ نشته دی او average is ځکه اویا نه چې کله کم شي نو بیا ته هغه نه درکوي ګریډ نه درکوي نو ګریډ اویا نه بره دی اویا اتیا او 90 دی که زه اتیا او شاوخوا ته ګریډ راغوښتل غواړم فار ایگزامپل 88 77 او 89 انټر دا ګوره 84 د ایوریج شو او ګریډ د B شو دا یو بل اگزامپل دی صحیح دی دا ګوره اگزامپل زه راته لږ مغلق کومه ځکه دا ویډیوز دي بیسکس لیول دی او دې نه پس بیا موږ تاسو اوپس کنسپټ آبجکټ اورینټډ کنسپټ شروع کوو نو دغه بیا اصل کې بیا داسې هم کیدای چې مثلا دا مارکس کیلکولیشن چې دا بل کلاس کې مکمل نو هغې کلاس نه بیا دې کلاس ته ډیټا څنګه راوړی صحیح دی بیا دې کلاس مین فنکشن به څنګه اکسس کوي نو مطلب دا ده چې دا پروګرامز ورو مغلق کېږي لګیا دي کلیر ده نو دا تر اوسه پورې موږ لا اوپس کنسپټ نه ده شروع کړی زه په یو کلاس کې لګیا یم اوپس کنسپټ مطلب دې ته وایي چې یاره کمیونیکیشن بټوین کلاسز اوس فلحال زه کمیونیکیشن بټوین میتھډز یم لګیا یم نو که څو چندین څو ګونې کلاسونه موږ سره یو ځای شي بیا د هغوی په منځ کمیونیکیشن دا اصل کې اوپس کنسپټ آبجکټ اورینټډ پروګرامینګ ورته وایي نو په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ که څه سوال یې څه کوېسچن یې ماته یا په کومنټ باندې راولېږئ او یا په فیسبوک باندې سوشل میډیا چې دا ظریف بهادري هغې باندې ماته وکړئ تاسو کوم پرابلمز وي څه مشکل وي څه کوېسچن تاسو ما نه کولی شئ سوال وکړئ دا زموږ نننی اگزامپل